يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مسلمانانو په تاریخ کې سخته مقابله د فارس والو سره شوې وه. دا د مسلمانانو د سوپر پاور طاقت په مقابله کې اولنۍ معرکه وه. په دې معرکه کې فارس والا په ډېر مقدار کې د مسلمانانو سره مخامخ شوي وو. مسلمانان د خپل ناقابل شکست جرنیل حضرت خالد بن الولید رضی الله عنه په قیادت کې د فارس والو سره وجنګېدل. دې جنگ د فارس والو د مستقبل یو غټه فیصله وکړله او د سوپر پاور طاقت یې همیشه لپاره مخ د ځمکې نه پناه کو. د دې معرکې په نتیجه کې مسلمانانو په عراق باندې قبضه وکړله او په دې سره اسلامي خلافت د ډېر حده پورې پراخه شو. دا معرکه ډیر لوی اهمیت لري د انسانانو په نظر کې او په تاریخ کې د معرکه د ذات السلاسل یعنی د زنجیرانو معرکه ویلې کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد په جزیره العرب کې اکثر خلک مرتد شو او اسلام نه واوړېدل. مسلمانانو د خپل خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قیادت کې د مرتدینو په هر علاقو کلی باندې حمله وکړلې او د خلک دوباره د توري په زور باندې تابعدار وګرځول. د جزیره العرب هغه ټول علاقې دوباره د مسلمانانو کنټرول ته راغلي. په دغه وخت کې د مسلمانانو د حکومت د دوه غټو طاقتونو په منځ کې واقع وو. شرقي طرف ته فارس والو ساساني حکومت وو، بل شمالي طرف ته روم والو په ډیره رغبه باندې حکومت کوو. کله چې مسلمانان د مرتدینو سره د جنگ کولو نه فارغ شو نو په دې سره صحابه کېناستل په خپل منځ کې مشوره وکړله چې اولنۍ حمله په چا باندې وکړلی شي. په فارس والو باندې یا په روم سلطنت باندې حمله وکړلی شي کوم چې شمال طرف ته واقع دي. اوله کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رایه دا وه چې اوله حمله دې په شام باندې وکړی شي، لیکن کله چې مشوره وکړی شوه نو باغی کې صحابه په فارس والو باندې د حملې کولو تجویز پیش کو او د دې وجه دا وه چې فارس والو په طاقت او کفر دواړو کې ډېر سخت وو. دوی به د اور بندګي کوله، بل طرف ته روم والا اهل کتاب نصارا خلک وو او دوی د فارس والو په نسبت باندې په کفر کې کمزوري وو. په دې دوران کې مصنع ابن حارثه رضی الله عنه چې کله مرتدینو سره د جنگ کولو نه فارغ شو نو دوی عراق طرف ته متوجه شو. په لاره کې ډېر مختلفو قبایلو سره وجنګېدو تر دې چې تر فرات ته راورسېدو. د دلته لږ وخت تېر کو او دې نه بعد دې مدینې ته راغی. دلته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره میلاو شو او هغه ته دا وویل چې موږ اوس په عراق باندې حمله کول پکار دي ځکه چې د فارس والو حکومت په عراق کې کمزورې دی. که اوس موږ باغی باندې حمله وکړله نو په دې کې به زموږ کامیابي یقیني وي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فورا خط ولیکو خالد بن الولید رضی الله عنه ته. دې ورته لیکلي وو چې لاړ شه په عراق باندې جنوب د طرفه حمله وکړه، ځان سره هغه کسان بوزه کوم چې تا سره په خوشحالۍ باندې تلل غواړي، یعنی څوک مجبوره کومو ستا د بهیر علاقه وي، ځان هغې ته ورسوه او دا فتح کړه. دې نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه دویم کس ولېږو د مدینې نه د عیاس په نوم باندې. ادې ورته وویل چې ته به د شمال د طرفه حمله کې په عراق باندې او بیا به ځان حیر علاقې ته رارسي. هلته به د خالد بن ولید رضی الله عنه سره میلاویږي. چونکې دلته لښکرې دوه وي او مشران هم دوه شو. دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا حکم وکړو چې په تاسو کې کم یو قائد مخکې حیر علاقې ته راورسېدو او دی فتح کړه نو دغه کس به ټول فوج مشر په روانو فتوحاتو کې. او د دې سره سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور امدادات هم ولېږل د دوی د مدد لپاره عراق ته. حضرت خالد بن الولید رضی الله عنه عراق طرف ته متوجه شو. په لاره کې نور خلک هم ځان سره ملګري کړل او په دې سره د دوی تعداد د ډېر حده پورې سیوا شو. خالد بن ولید خپل لښکر درې حصو ته تقسیم کو او په عراق کې موجود بل علاقې طرف ته متوجه شو. د هرمز په نوم باندې یو سړی فارس والو د طرفه د دې علاقې ګورنر و. هرمز یو متکبر او اسلام سره نفرت کوونکی انسان و. خالد بن ولید د حملې نه مخکې یو خط ولیکو هرمز ته او هغه د اسلام طرف ته دعوت ورکړو. په دې خط کې دا لیکلي وو چې اما بعد فاسلم تسلم او اعتقد لنفسك ولقومك الذمه واقرر بالجزيه والا فلا تلومن الا نفسك فلقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه. هرمز ته چې کله دا خط راورسېدو نو هغه ډېر په تکبر او غوسه کې راغی. خپل فوج تیار کو او فارس نه کاظمي علاقې ته راغی. د دلته په میدان کې خپل فوج راجمع کو او دوی درې حصو ته تقسیم کړل. د هرمز دا خیال و چې مسلمانان کله په عراق باندې حمله کوي دوی به خامخا د کاظمي علاقې نه تېرېږي. دې وجې نه هغه یو قسمه دلته کمین نیولی و مسلمانانو ته. لیکن د ده په مقابله کې خالد بن ولید داسې سړی و چې هغه د ده نه زیات په جنګونو کې ماهر و. خالد بن ولید رضی الله عنه ته دا پته ولګېده چې هرمز کاظمي علاقې ته راغلی دی. دې وجې نه هغه دا علاقه پرېښوده او حفیر علاقې ته روان شو. بل طرف ته هرمز په دې میدان کې خپل ځان تیار کړی و او د مسلمانانو انتظار یې کوو. لیکن کله چې ډېر وخت تېر شو او د مسلمانانو څه پته ونه لګېده نو دی ډېر پریشانه شو. په دې وخت کې دته خبر راغی چې مسلمانانو کاظمه علاقه پرېښودې ده او په حفیر باندې د حملې کولو دپاره ور روان دي. هرمز ته چې کله دا خبر راورسېدو نو هغه خپل ټول فوج د ځان سره کو حفیر علاقې ته روان شو. بل طرف ته خالد بن ولید رضی الله عنه حفیر علاقه پرېښوده او کاظمي علاقې ته راواپس شو. ملګرو د خالد بن ولید هغه ذکاوت او هوښیارتیا وه. خالد بن ولید ته دا معلومه وه چې فارس ولې په تعداد کې سیوا دي، بل دوی سره اسلحه هم ډېره ده. بل دا ده چې دوی کې د هر فوجي سره ډېر ساز و سامان دی.
دی وجنه د دوی د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدل د دوی ته ډېر ګران کار دی. بل طرف ته مسلمانان ساده انداز والا خلکو د صحراګانو سره عادت وو. دی وجنه د دوی د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدل د دوی ته ډېر اسانه وه. دی وجنه خالد بن ولید رضی الله عنه د اراده وکړله چې په دښمن باندې فورا د حملې کول نه دا بهتره ده چې هغه کمزوري کړی شي. نو حاصل دا ملګرو چې خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل فوج سره کاظمی علاقې ته راغی. کله چې هرمز حفیر علاقې ته ورسېدو نو هلته ورته مسلمانان میلاو نه شو. په دې ځای کې هرمز ته خبر راغی چې مسلمانان کاظمی علاقې ته روان دي. خبر در رسیدو نه بعد هرمز د خپل غټ لښکر سره دوباره کاظمی علاقې ته واپس شو. دې دلته راورسېدو لیکن دغه فوج ډېر ستړی شوی و. دوی کې د مخکینی په شان د جنګ کولو طاقت باقي پاتې نه و. بل طرف ته مسلمانان د ډېر مخکې نه دلته رارسېدلي وو او د ډېر وخت نه دوی تیار وو. د دې ځای نه هرمز کسرا ته خط ولېږو او غني د نورو امداداتو مطالبه وکړله. کسرا د قاران ابن قرباس په قیادت کې فوج راولېږو لیکن دا فوج صرف د بل علاقې د حفاظت لپاره و چې په وخت د شکست کې چېرته دا ښار د مسلمانانو په قبضه کې را نه شي. ځکه چې د بل د ښار د فارس ولو لپاره ډېر اهمیت واله و. معرکه د شروع کېدو نه مخکې خالد بن ولید رضی الله عنه خپل لښکر درې حصو ته تقسیم کو. د لښکر ښي طرف یې د عاصم بن عمر التمیمي په قیادت کې وسپارو او ګس طرف ته لښکر د عدي بن حاتم الطائي په کمانډ کې ورکو او هرمز هم دغه شان خپل لښکر درې حصو ته تقسیم کو. دې نه بعد هرمز راولګېدو خپل فوج په زنجیرانو باندې د خپو نه وتړو او دا د دې لپاره چې دوی چېرته ونه تښتي. د دې زنجیرانو د وجې نه دې معرکې ته په تاریخ کې ذات السلاسل یعنی د زنجیرانو معرکه ویلی کېږي. بالاخره د محرم په میاشت 12 هجري کې د دوه لښکر د بل سره مخامخ شوي. دغه زماني د رواج مطابق هرمز د خپل لښکر نه بهر شو او خالد بن ولید رضی الله عنه سره د مقابلې کولو لپاره میدان ته راغی. لیکن ملګرو ته هرمز په دې مقابله کې یو چل او دوکه پرته وه. د ده اراده وه چې خالد بن ولید رضی الله عنه په دوکې سره قتل کو او د ده نه بعد چې کله د لښکر د سربارانو بغیر پاتې شي نو د دې لښکر سره مقابله کول به اسانه شي. نو کله چې د دې دواړو منځ کې جنګ شروع شو نو دې ځای کې هرمز د خپل لښکر څخه کسانو ته اشاره وکړله. د ده د لښکر نه څه کسان ووتل او د خالد بن ولید رضی الله عنه نه چاپېره شو. خالد بن ولید د بل مسلمان په ملګرتیا سره دې ته د شکست ورکړو او هرمز په دې ځای کې قتل کړی شو. د هرمز په قتل سره د فوج حوصلې وغورځېدلې. بل طرف ته خالد بن ولید رضی الله عنه فورا د حملې کولو حکم ورکړو او په دې سره مسلمانانو په پوره طاقت سره په دښمن باندې حمله وکړله. د دې دوه لښکرو په مابین کې سخت جنګ وشو چونکې دښمن خپل ځان په زنجیرانو کې تړلی و. دې وجې نه دوی دلته ډېر زیات ووژلی شو. د دښمن په لښکر کې موجود باقي مشران د خپل فوج د خلاصۍ کوشش وکړو لیکن دوی ناکامه شو. دا لښکر د خپل مشر د حماقت د وجې نه د ډېر لوی هلاکت سره مخامخ شو. په دې لښکر کې ډېر لږ کسان په تېښته کې کامیاب شو. دوی د دې ځای نه لاړل اوبل علاقې ته. بل طرف ته خالد بن ولید رضی الله عنه خپل فوج د ځان سره کو پیشقدمي کوله تر دې چې عراق ته را داخل شو. دښمن د چې کله مسلمانانو ته راتګ پته ولګېده نو هغوی له دې علاقې نه بهر ته راووتل. خالد بن ولید رضی الله عنه د دوی سره مخامخ شو او په دې ځای کې یو بله معرکه وشوه. نو ملګرو د دې دواړو معرکو په نتیجه کې ټول عراق د مسلمانانو په قبضه کې راغی او اسلامي خلافت د ډېر حده پورې پراخه شو. فارس ولو ته په دې معرکو کې شکست میلاو شو او د دوی هغه سوپر پاور طاقت د ډېر لوی زوال سره مخامخ شو. ملګرو د دې نورو معرکو تفصیل به تاسو ته بیان کو خو په روانو ویډیوګانو کې.